من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام واقعا د غزوې ته رسیدلی و چې هغه جادوګرو په د باندې ایمان وروړل. نو فرعون ورته وویل چې یا خو مو تاسو ته اجازت دې نه وکړه او تاسو په ایمان وروړل، نو معلومه شوه دا خبره چې دا د تاسو مشر دا د تاسو استوز ده او د اول نه مو یو پروګرام جوړ کړه چې داسې مقابله به وکړو، بیا به ته په موږ باندې غالب شي. نو خلق په هم دا ومني چې واقعي د موسی چې کومه خبره کوي دا ټیک کوي. په دغه طریقه سره به تاسو د مو د الوهیت منکر شوي او د موسی خبره به خلق هم ومني. لہذا سزو به در کوم او الټا پلټا بو لوس او پښې دې نه کټ کو پړنسی کو بو مو. نو په هغه جادوګرو باندې چې اوسې ایمان وروړه دا حقیقت کول او شو ته چې پروا نشته مړه به مو کې الله ته بلور شو او موږ د الله نه دا امید لرو چې الله به موږ ته مغفرت وکړي، کوم کفر مو مخکې کړو دا به موږ ته الله معاف کړي. بهرحال فرعون بس دا وکړل، ډېرې پکې پړنسۍ کړل، سزو یې ویر کړه. بیا وخت تیر شو، الله پاک د فرعون د غرق کولو اراده وکړه. الله جل جلاله چې کله د چا د هلاک کولو اراده وکړي نو څه تدبیر ورته جوړ کړي او بس بیا د هغه وخت پورا شي. نو موسی علیه السلام ته الله پاک وویل چې ته د خپل کوم مرګري دي بني اسرائیل د مصر نه دا بوزا شپې شام طرف ته. نو موسی علیه السلام راون شو په داس طریقه چې د فرعون او فرعون لشکر ته هیڅ پته نه ولګېده. شپې راون شول نو دوی کافي مزل کړو چې فرعون ته پته ولګېدله چې دا خو بني اسرائیل لوړل. فوراً یې لشکر تیار کو او د دوی پسې ولګېدل. نو چې کله بحر قلزم ته بني اسرائیل ورسېدل نو موسی علیه السلام ته دوی وویل چې اوس مخته خو لیار نشته، سر ته فرعون پسې راونه انا لمدرکون، بس موږ بیا موندلو او هلاک شو، تباه شو. موسی علیه السلام ته داسې کله نه ده، ان معي ربي سيهدين، الله دې مو سره د الله متلیار شي. الله په حکم وروتلی. نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وویل چې ته د خپله لاس ته باندې د سمندر اویا اضرب بیاسواک البحر، په خپله لاس ته باندې سمندر اویا. سمندر چې اویل فکان کل فرق کالطود العظیم، په دا سمندر کې لیارې جوړې شوې، 12 قبیلې وې دوی او د هرې قبیلې د پر خپل لیار په سمندر کې کولاو شو لکه روټ چې کسې او د اوبې خندقونه داسې ولګېدل. په دغه ریز باندې دغه د بحر قلزم مځکې او اسمون سره لیدلې دي، لیارې کولاو شوې او چیکړې کومې وچې شوې او غونې پکې وچلې دي. دیوالونو کې هم کړکۍ پکې ولګېدې چې لکه اوبه کولاو شولې، دا طرف ته یو بل سره ویني هم چې هغه بل ډاله د موږ هلک شوي نه دو. نو چې کله دوی د سمندر نه بس د وطن ولو فرعون ورسېده، فرعون چې ورسېده بس هغه هم خپل لشکر پسې داخل کړ. نو دلته کې دوی وتل او د فرعون سره د خپل لشکر د سمندر میانځ ته ارګاډ شل. الله پاک یې هغې نه پس توبې ته وویل چې بس تاسې بیا راونه شئ. مکمل الله جل جلاله فرعون سره د خپل لشکر دا په اوبې کې هلاک کړل. او فرعون په دغه وخت کې د ایمان کلمې شروع کړې، آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل.
سوچ یې وکړه چې دنیا خو دې بس لوړه تباه شوه. اوس موسی علیه السلام خو یقین و چې الله پیغمبر ده، خو لیکن که منلی وه بیا بدشوي تلله. لہذا وی چې د آخرت خو دې چې باد شي، نو اوس د ایمان کلمات یې رکا. نو دغه وخت کې الله پاک دې چې الان وقد عصیت من قبل، اوس ته د ایمان کلمې ترې مخکې د نافرمان او بدماش دې نه جوړو. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، نن د تو بدن ته به نجات ورکوو. د قیامت رسې چې د ورستې کوم خلک راوندي ای د پر دا د عبرت نشانه دي شي. او جبریل امین نبی علیه السلام ته الله پیغمبره په هغه وخت کې د کزه لیدله چې څه مې سره کوي، څه دې سره وکړه. وی کله د ایمان کلمې ترې ولې د دریای نیل نه مې داسې د بحر قلزم نه مې چیکړې چغې خولې ته مې ورومنډلې. وی ویلې وی مخافته ان یدرکه الرحمه، وی چې دې وجې نه چې مو چې د الله پاک رحمت په رونو شي چې الله یې معاف نه کړي، الله یې ونه بخشي. دا ډېر سرکش و. د نیکو خلکو سره د الله جل جلاله د الله د فرشتې د الله د مخلوقاتو محبت وي، او د بدو خلکو سره، سرکشو خلکو سره، بد کردار خلکو سره دا د الله هم رشت وي، د الله د فرشتې هم رشت وي، د الله څومره مخلوق چې دا د دغې نه لرې وي د هغې رشت وي. فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین. دا آیت یې هغه سرکشه خلک چې کله الله هلاک کړل، چې نه په اسمونونو ژړو وکړه او نه په مځکې ژړو وکړه، او نه الله پاک هغې ته د توبې د پر مهلت ورکړ. نو نیک خلک چې وي چې په کومه مځکه باندې د عبادت کول دا مړ شي، مځکه جوړي چې نن خو په عموما د هغه عبادت گزار بنده نشته ده. الیه یصعد الکلم الطیب، نیک اعمال دا الله طرف ته خیږي. د دغې دپاره په اسمون کې خپلې دروازې دي. وفتحت السماء فکانت ابوابا، د قیامت پرېز چې کله لاګي دا اسمون به دا دروازې شي، فرشتې به فجونه رخوځېږي. نو نیکو خلکو هغه اعمال چې کله مړ شي بند شي، بیا دروازې جوړي، اسمون جوړي چې هغه اعمال صالح نیک اعمال په موږ باندې نه درومي. نو بهرحال الله پاک دا واقعه ذکر کوي د عبرت دپاره. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، او یل فرعون چې تاسو ایمان وروړل په موسی باندې مخکې د دې نه ان آذن لكم چې زه تاسو ته اجازت مې کړې وه. انه لکبیرکم الذي علمکم السحر، بشکه سره دغه فرعون دی تاسو هغه مشر دا استاد مو دا هغه علمکم السحر چې تاسو ته تعلیم دی جادو در کړه. فلسوف تعلمون، زر دې تاسو پته ولګي. لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، زب خامخا کټ کوم د تاسو لسونه تاسو پښې من خلاف عدل بدل. ولو صلیبنکم اجمعین، او زب خامخا تاسو پړسي کوم ټول. قالو دوی ته ویل لا دویرا، پروا نشتا، په موږ ته ضرر نشته دی خبره. انا الی ربنا منقلبون، بشکه موږ په طرف د خپل رب منقلبون واپس کیدون کیو. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بشکه موږ امید لرو د دې خبرې چې موږ ته وبخښش وکړي رب دې موږ خطایانا د ګناهونو دې موږ ان كنا اول المؤمنین، د دې وجه نه چې موږ یو اول د مؤمنینو د تو د قوم نه موسی. واوحینا ای فرعون واوحینا الی موسی ان اسر بعبادی، او واوحینا الی موسی موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادی چې ته شپې بوتل وکړې مو په بندګانو باندې. انکم متبعون، بشکه سره تاسو به اتباع کولی شي. فرعون به درپسې درومي، شپې وځي. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پس استول وکړل فرعون فی المدائن په شهرونو کې حاشرین جمع کوونکي د لشکرو لره، چې الله بني اسرائیل وړل لشکر در جمع شي. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، بشکه سره دغه یو ټولای د قلیلون لږ غوندې چې د موږ د مسلماتو نه انکار کوي. وانهم لنا لغائظون، او بشکه سره دوی موږ ته خامخا غسار چونکي دي. وانا لجميع حاضرون، او بشکه سره موږ ټول مسلح یو به اختیار یو. فاخرجناهم من جنات وعيون، پس دوی موږ وبوسل د ابغوننا وعيون، او د چشمینا، وکنوز ومقام کریم، او د خزانینا، او د مقام کریم دی شوشتا محلاتنا. نو بس هغه لشکر نه فرعون نار سه محلات خزانه دا پوتشل
او دغه بنی اسرائیل او اورثناها بنی اسرائیل او موږ مالک ته دغه د بوغونو د دغه چینه د خزانه د هغه محلاتو مالک مو جوړ کړل بنی اسرائیل. فاتبعوهم مشرقین پس دوی اتبعوهم لاحق شول په دوی پسې مشرقین په وخت ارختلو د سترګې کې شپې موسی علیہ السلام سره بنی اسرائیل وتلیو دوی چې دوی سبینه باس پسې خروج شروع کړ. فلما ترى الجمعان پس هر کله چې یو بل قتل وکړل الجمعان هغه دوی ډلو قال اصحاب موسی نو بنی اسرائیل چې کله ولیدل چې فرعون سره د لشکر روان ده اوس قال اصحاب موسی او المرګری د موسی علیہ السلام انا لمدرکون بشک سره موږ مونږ کړی شو ونیولو بس. قال موسی علیہ السلام ته وې کلا هرگز دا خبره نه دو ان معي ربي سيهدين بشک د موسی رب د مودا سيهدين ابو متا زرد چلیار ورته وشي د نجات ولا. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر پس موږ وحی وکړه موسی علیہ السلام ته چې ته او په خپل لاش ته باندې البحر سمندر فانفلق پس راشه سمندر فکان كل فرق پس بیا شوله هر یوه حصہ د سمندر کا طود العظیم په شان د الجبل الزخم لوی غر دیوالونه پکې د غرونو غوندې ودرېدل په اوبې کې. وازلفنا ثم الاخرین او موږ نږدې کړل دغه زوی ته الاخرین هغه نورا یعنې فرعون قوم یې. وانجینا موسی ومن معه او موږ نجات ورکړو موسی علیه السلام ته هغه چاته د سره اجمعین ټولو ته. ثم اغرقنا الاخرین بیا موږ غرق کړل هغه نورا. ان فی ذلک لآیه بشک سره په د مذکوره واقعه کې لآیة خامخا عبرت ته. وما کان اکثرهم مؤمنین او نه دي اکثر د دوی ایمان اړونکي په الله باندې. وان ربک لهو العزیز الرحیم او بشک سره رب دې تو خامخا غالب ذات ته رحمت ولا ذات ته. واخر دعوانا ان الحمد